سلامونه، زه سید شینوار یم او سپینو خبرو ته مو هرکلی کوم. بالاخره د پاکستان او افغان طالبانو د استانبول مذاکراتو د بې نتیجې پای ته رسیدو ګنګوسې دي او اوس دواړه لوري یو بل هوکړې ته د نه رسیدو لپاره ملامتوي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي و که دغو مذاکراتو نتیجه ورنکړه طالبانو سره د مخامخ جګړې اعلان دی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان بیا تازه ویلي که پاکستان دا ځل د افغانستان خلاف هر عمل وکړ داسې ځواب به ورکړو چې د سیمې نورو هیوادونو ته به هم درس وي. بلخوا ترکیه او قطر کوشش کوي دواړه لوري مذاکراتو ته راوګرځي. د همدې لپاره د پاکستان خارجه وزیر سره دوی غږېدلي هم دي او ترکیې ته وربللې. خو د پاکستان شرطونه او د طالبانو په اوږو بار د ملت غوښتنې به سره ولګوي که نه. په همدې اړه مو درته د نظامي او سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ رابللی چې د نوي پیښودونکي وضعیت شننه ورسره وکړو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی اندړ صاحب. مننه کوم ښاغلی سعید شینواری صاحب، تاسو ته او د تاسو د خپرونې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکي وړاندې کوم. ډېره مننه. تاسو ته معلومات شته دی چې دغه مذاکرات څنګه له خنډ و ځنډ سره په استانبول کې مخ شول؟ دا خو په دوحه کې دوی ډېر خوشبینه وو چې مخکې پړاوونه به ډېر اسانه وي. بالکل همداسې ده، خو پاکستان لکه څنګه چې موږ پېژندلی ده دوی تکتیکي لوبې کوي. له پخوانی هم تصمیم ده ولو که دا مذاکرات د ترکیه هم لکه د دوحې په شکل ښه په مخ تللي وی، دوی بیا هم په 3 میاشتو کې 2 میاشتو کې په افغانستان باندې تیري کول، ځکه دوی ځانګړې دنده ترلاسه کړې ده. تاسو ولیدل چې په دغه مذاکراتو کې د دوی استازو ویلي چې موږ د امریکا سره تړون لرو تر څو په افغانستان کې چې هر ځای خپل دښمن په نښه کړو او هلته هوایي برید وکړو د ډرون لارې. نو پاکستان لوبې کوي. زه باور لرم چې کومه نوې پروژه یې ترلاسه کړې ده په داسې حال کې چې بې طرفانه باید وایي د افغانستان لوري په دوی باندې کومه حمله هم نه ده شوې او نه د دوی غوندې ظلمونه چې په موږ کوي ورسره شوي دي. خو دوی کوشش کوي چې د طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت د بینالمللي یا نړیوال سټیج ته راوبولي، ځکه دا غوښتنه دوی وه چې قطر کې باید مذاکرات وشي. دوی فکر کوي چې د دوی سره به دوی لوبه وکړي او د ډیرن د کرښې معامله به ترسره کړي او نور څه غوښتنې چې دي هغه کوم تورستي ډلې چې په خپله دوی په خپله خېټه کې روزلي دي او هغه بې شمېره دي هغه به په افغانستان باندې ور وتپي. خو داسې ونه شو، ځکه خو د دوی د استازو مشر شهاب اسلم ډېره بدماشي او ډېره غیر سیاسي او غیر ډیپلوماټیکې کړنې هلته وکړې چې بالاخره دوی ته په نیمه شپه کې تلیفون راځي او دوی د مذاکرات یا د ناسته پرېږدي. دلته ټولې لوبې روانې دي. موږ هیله من یو چې په دې کې دا اول د کوربه هېوادونه لکه سعودي عربستان، قطر او همداسې ترکیه چې یو ډېر مقتدره اسلامي هېواد ده په ناټو کې هم غړیتوب لري او دوی باید مداخله وکړي او پاکستان دې ته مجبور کړي چې په افغانانو باندې هوایي بریدونه بند کړي. صحیح. اندړ صاحب، نظامی لحاظ نه او سیاسي لحاظ نه پاکستانیان ادعا کوي چې د طالبانو ځینې غوښتنې د منلو نه دي او طالبان ادعا کوي چې د پاکستان ځینې غوښتنې د منلو نه دي. تاسو ته خو دا دواړه غوښتنې معلومې دي. کومې غوښتنې دي چې پاکستان یې نشي منلی، کومې غوښتنې چې طالبان یې نشي منلی؟ ښه، د پاکستان غوښتنې خو موږ په تېرو 15 لسیزو کې لیدلي دي. دوی د افغانستان هر حکومت ته مخالفین روزلي دي، په خپله مجاهدین همدا طالبان هلته روزل کېدل او زموږ ډېر داسې حکومتونه چې هغه که څه هم د یرغلګرو تاثیراتو لاندې وو، ولې کولی شوی چې په افغانستان کې یو قوي داسې حکومتونه جوړ کړي د افغانستان لپاره د پرمختګ لپاره ډېرې ښې برنامې او اساسامې لري چې همدغه غلام مستبد پروژې حکومت پاکستان په سلسله د غربیانو د شرقیانو رانړېدلي دي. نو پاکستان خو غوښتنه یې ډېره زیاته ده د افغانستان. داسې فکر کوو کله چې طالبان واک ته ورسېدل، تاسو لیدلي چې دوی سفیر د خان په نامه فکر کوم نصیر خان په کابل کې د فلم د هلک اکشنونه کول، ولایت په ولایت ګرځېده، غونډې جوړولې او دوی غوښتل چې د افغانستان د اوسني حکومت بهرنی سیاست په لاس کې واخلي. زموږ د معدنونو صلاحیتونه به دوی سوي، قراردادونه به دوی کوي او لکه د تېرو ځینو حکومتونو لکه د مجاهدینو په وخت کې دوی د استخباراتو رئیس ارشد مشاورو په کې داسې چلنې کوي چې وزیران، معینان، والیان د دوی په خوښه تعینېدل. حتی په دې جمهوریت کې فشار راوړ، ډېرې کړنې کولې سرحدي ولایتونو کې د دوی په خوښه قومندانانو، نظامیانو او همداسې ملکي والیان تعینېدل. دوی دا خوبونه لیدلي وو، خو
د دوی هغه خوب ښه معنا ورنه کړه. زه باور لرم چې طالبانو کې داسې کسانو چې خپل افغانیت یې وروښوده او له دوی سره په ډغرو کې دي او تاسو وینئ چې د دوی غوښتنې نه مني. علاوه له دې نه چې دوی لویه غوښتنه خو په شکل د اشکالو د ډیورنډ کرښه ده، خو هغه د افغانستان د حکومتونو یا د پاکستان د حکومت یا د شخصیتونو تر صلاحیت ډیره پورته ده. دا د ډیورنډ کرښې دواړو خوا ملتونو حق ده چې آیا آزاد پښتونستان جوړوي او که د افغانستان سره یوځای کېږي او لوی افغانستان به جوړوي. دوی پاکستان ډېرې لوبې کوي، مثلا دغه تورستي ډلې چې دوی روزلي دي نړیوال هم ورباندې پوسي، خپل باداران یې د امریکا او د انګریز تر فشار لاندې دي. تاسو ولیدل چې په 2011 کال کې دوی 100,000 پښتانه ووژل، 10,000 ورک دي، په هغه کې ښځه ماشومان نادره کړي، څومره بلوچستان وژلي دي. دوی کوشش کوي پښتون ځپنه وکړي، که هغه د ډیورنډ کرښې اخوا یې که دخوا یې هدف یې پښتون ځپنه ده. یعنې غواړي د افغانستان اوسنی حکومت تر فشار لاندې راولي، تر هغو له هند سره دوستي ونه کړي، له ایران سره، له چین، له روسیې سره پروژې په مخ ونیسي او دا غوښتنه د امریکا هم ده. له بلې خوا موږ چې وینو طالبان خو دوی نه ځانګړې غوښتنې نه لري او یوازې دا چې د هوایي ډرون چې د امریکا تیاري ورکړي دا باید بندي سي، د خوا رانسي او داعش راونه لګي. تاسو خبرې ښاغلی شینواره صاحب چې ویل کېږي په وزیرستان او کویټه کې د پولیسو د اردو په جامه کې داعش روزل کېږي. د داعش یو خبره باید رښتیا وکړو چې افغانستان کې اوس جګړه نشته، د طالبانو استخبارات دومره قوي دي چې لویشت خاوره په لاس کې ده. کله چې داعش یا نورې جبهې سر جګوي هغه ځپل کېږي. پاکستان ونه شي کولی چې په افغانستان کې داعش پروژه عملي کړي، بالاخره دغه نوې لوبې ته شروع کړی دی. افغانستان د اساد غوښتنه همدا وه چې باید تاسو موږ ته اورپکې مه رالیږئ، تاسو زموږ د تجارانو مالونه مه بندوئ، زموږ مهاجر یا کډوال په جبري توګه مه راباسئ. خو دوی افغانان اوس د خوږ ګوتې نیسي، دا پاکستانیان، ځکه دوی روږدي شوي دي، پخوا ډېرې کړنې کړي. صحیح. اندر صاحب دغه یوه غوښتنه چې د پاکستان د خوا نه د تیاري نه راځي، نن په دې باندې بحث په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو د طالبانو سیاستونو شنونکو په دې باندې یو ډول حیرانتیا ښودلې وه. هغوی ویلي چې طالبان پاکستان ته که وایي چې تاسو تیارې د امریکایي په اساس په هوایي حریم نه راتېرېږي افغانستان ته، نو دا کار خو تر اوسه پورې زیاتره د قطر نه شوی دی او د قطر کې دوی دفترونه هم لري او د قطر په اسانتیا باندې دوی مذاکراتو ته هم ناست دي. یو پاراډاکس نه دی چې طالبان کوي؟ واقعا په دغه د ترکیې په مذاکراتو کې دغه شخړه رامنځته شوې ده د پاکستاني ایتانو لوري او د قطري ایتانو ترمنځ چې د قطر سفیر و هلته دا شخړه راوړاندې شوې ده چې کله د قطر هېواد منځګړیتوب کې وایي چې طالبان برحق دي، تاسو باید د دوی هوایي حریم نقض نه کوئ او د پاکستان د امریکا په خوله باندې بمبارد نه کوئ. نو د پاکستان استازي دوی ته په زغرده سره وایي چې تاسو ولې اډې ورکړي دي. نو دا یوه معما ده. ګورئ د افغانانو لپاره یو لوی وحدت پکار ده، یو لوی داسې قوي حکومت. طالبان هم باید پوه شي چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، موږ باید ښه دکتورین ولرو، موږ باید کار حرکات وسپارو. کله چې اساسي قانون نه وي چې ټوله خاوره د څومره وخت دوی په لاس کې ځینې حکومتونه یا ځینې هېوادونه په خپله په ځانګړې توګه ملګري ملتونه که څه هم ډېره حیثیت یې لاسته ورکړی ده، هغه نه شي کولی چې د اوسني حکومت استازي ومني. نو موږ باید هغه خپله ځان قوي کړو د دغسې لوبو لپاره چې پاکستان هم ډرون په موږ باندې را پورته کړي او د امریکا په امر زموږ خاوره بمبردوي او قطر له یوې خوا دوستي کوي، نوی سفارت یې پرانیزي، بیا هغوی هم د امریکا ډېر نږدې ستراتیژیک ملګری ده. دا یو لوبې دي، د دې لوبو نه وتل ښه سیاست پکار ده. که څه هم تر اوسه پورې طالبانو د دغسې هېوادونو د ګاونډیو په مقابل کې ښه کره سیاست کارولی ده، خو کله چې د افغانستان وضعیت جوړ نه وي، په کور دننه کې ښه سیاست ونه شي، زه باور لرم چې نړیوال ته بهانې په لاس ورکول کېږي او دا به ډېره ستونزمنه تمامه شي اوسني حکومت ته او بار به د مظلومو افغانانو په غاړه وي. تاسو وګورئ ښاغلی شینواره صاحب، طالبانو چې کوم خلک راوپرځول، جزیرې د قدرتونو ملک الطوایفي درلودې، په جمهوریت کې ډېر داسې لوړې خبرې کولې، ځان ته بندیخانې درلودې، هغه اوس هم په استرالیا او امریکا او ترکیه کې په غربي نړۍ کې ارامه ناست دي، ډېر ښه ژوند کوي. خو مظلوم افغانان دي چې هلته پاتې دي،
او په هغو باندې نړیوال هم تحریمونه که سیاسي دي اقتصادي دي وارد کړي دي او طالبان هم مثلا د هغوی د اولادو د نجونو د ښوونځي حقوق نه ورکوي د تعلیم او د کار حقوق نه ورکوي مثلا اندر صاحب دا بحث به بیا بل وخت کې وکړو. یو بله خبره ده اندر صاحب که پام دی تاسو ویل چې د پاکستانی پلاوي اخلاق صحیح نه دي او تیز لهجه کاری او هغه طالبانو پلویانو چې کومې خبرې کړې دي په دغه کې ډېر جالب دا دي چې پاکستانی پلاوي ورته پرله پسې ستغې خبرې کوي خو دوی بیا هم هیله ورنه لري چې ملاتړ دغه به ورسره وشي تړون به ورسره وشي. څه فکر کوئ چې دواړه لوري رښتیا خو به داسې نه چې هم طالبان نه غواړي چې دغه مذاکرات دې نتیجه ورکړي او هم پاکستان نه غواړي چې نتیجه دې ورکړي ځکه دواړو لوریو په اړه نیوکه دا ده چې بې تجربې پلاوي استولي دي یا فکر کوئ چې د طالبانو پلاوي قوي دی نسبت پاکستان ته؟ نه هسې نه ده ښاغلی شینوار صاحب افغانستان د جرګو کور ده او هر افغان که د هر ټبر نه وي چې که په لوړ مقام کې که په ټیټ مقام کې دغه مذاکرات ولګي دوی د جرګو په پرنسیپ او په شکل پیږي موږ الحمدلله ډېر یو قوي سیاسي اخلاق کاروال ته خو لیدل کېږي چې داسې ګنګوسي دي چې پاکستاني استازو لخوا څخه ډېرې غیر اخلاقي او ډېرې د دیکتاتوري سره برابرې خبرې شوي دي هغوی تن نه ورکوي یوې خبرې ته د طالبان لوري نه کومه ستونزه نشته او نه هم طالبانو په پاکستان باندې یعنی پاکستان په اوسنۍ جغرافیه باندې حمله کړې ده دا دوی دي چې هم حملې وکړلې هم بیا کله چې جواب ولید په قطر کې د ناستې غوښتنه وکړله پاکستاني لوری ده چې تکتیکونه کوي تاسو ولیدل چې دوی د دفاع وزیر برسېره پر دې چې هلته مذاکرات روان وو د افغانانو ته د افغانستان خلکو ته اخطار وکړي چې موږ ته د افغانستان نیول په څو ساعتو کې امکان لري موږ یې نیسو. ګوره دا د څه معنی دا د مذاکراتو ګډوډ کول دي دا دوی دي چې بدماشي یې کړې ده. ما نن په ملي تلویزیون کې هم بحث درلوده په بحث کې له ما نه داسې پوښتنې وشولې چې یعنې هغه خو د طالبانو تر ولکې یا تر تاثیر لاندې ملي تلویزیون ده او هغوی هم دا پوښتنې وکړې چې د پاکستاني لوري بدماشي کوي نو دا په دې معنی چې واقعا دوی دا کړنې ترسره کړي دي او دا پاکستان ته ډېر ضرر لري ښاغلی شینوار صاحب د پاکستان وضعیت که سیاسي ده که اقتصادي ده که امنیتي ده ډېر کړکېچن ده بلوچستان نو جهاد یې کړی پښتانه په ضد راجګ شوي دي سندیان ناراضه دي پنجابیان هم په دې حکومت باندې نیوکې لري د پاکستان وضعیت حکومت د فوج د تاثیر لاندې ده خلک کېدای شي چې انقلابو ته مخه کړي دا که چیرې وضعیت نور خرابېږي پاکستان که څومره په خپلو بادارانو نازېږي اوس امریکا او چین روسیه انګلستان هم د پاکستان په دوه مخي سیاست پوه شوی ده شاید چې پاکستان د انزوا خواته لاړ شي او ټوټې ټوټې شي. اندر صاحب تاسو اشاره وکړه او ډېر خلک دا خبره کوي چې پاکستان نه غواړي د مذاکرات نتیجه ورکړي او تاسو دغه وکړه چې کېدای شي ځینې پروژې ولري یا ځینې نوي څه به یې اورېدلي هغې دپاره به ځان چمتو کوي ځکه دا مذاکرات ورو ورو دوی کوشش کوي چې یا وخت کشي وکړي یا ځنډ پکې راشي یا پکې خنډونه راپورته کړي دا پروسه وغځېږي څه دپاره پاکستان دا کار کوي؟ ګورې شینواره صاحب دوی دا فکر نه کوي چې کله طالبان واک ته رسېږي او دومره قوي امنیت به راولي دوی فکر کوي چې د جمهوریت د پلویانو د نورو توکمونو به دلته کورنۍ جګړې وي پاکستان به بیا زموږ معدنونه چوکوي دلته به لاسوهنې کوي او د جګړو نه به ګټې ترلاسه کوي خپل سر د اقتصاد به په چرخې چولي خو هغه څه چې دوی کوم فکر کړی و هغه غلط وخوته نو ځکه یې شروع کړلې کله تهمتونه کوي کله خپلې هغه جوړې کړې ډلې په افغانانو ورتپي او بالاخره زموږ د هېواد په زړه پلازمینه کابل کې بمبارد وکړي زموږ بې ګناه خلک یې وژل دا د دې معنا لري چې دوی ناراضه دي دوی جګړه غوښتله او په جګړه کې دوی ګټې دي افغانستان یې ټول چور تالاک زموږ 200 کلنې اردو پاکستان باندې خرڅه شوه د کباړ په بیه زموږ حتی د ارشیف اثار کاغذونه یې دي کاغذو بیه ویوړل زموږ هېڅ هم نه دي راپرېښي ټول هغه بنسټونه یې راوران کړي دي پاکستان داسې فکر نه کوي چې طالبان به دوی مقابل کې ودرېږي او داسې حکومت به چې هغه به په خپله مخامخ د زبرځواکونو سره غږېږي فکر یې کوله که په لومړیو سرو کې چې پاکستان نابګري کوله د پاکستان له طریقې به زموږ هر څه په مخ ځي اوس هم په کراتو د دوی حاکمانو امریکا انګلستان روسیه چین ته وړاندیزونه کړي چې د افغانستان مسله موږ ته راپرېږدي
زموږ سره غږیږي، موږ یې ډېره خیال کوی سو او دوی په دې کې مهارت هم لري، ډېر اجنټان هم لري پخواني، اوس هم شاید طالبانو کې هم اجنټان لري، خو د طالبانو په منځ کې داسې افغانان پیدا شوي چې د پاکستان تور مخې په رښتیا هم پېژندلی ده، نو ځکه دوی ناکامه شول. د دوی پروژې دا دي چې په افغانستان کې جګړه وي، د چین پروژې، د روسیې، د هند پروژې دلته عملي نشي، د هند سره موږ اړیکې ونه لرو او هېڅکله یو آزاد مستقل په پښو درېدلی افغانستان نه غواړي. که هغه دوی ته مهمه نه ده، دا موږ یو چې په خپل منځو کې نومونه ایښي، که هغه طالب وي، که خلقي وي، که پرچمي وي، که مجاهد وي، که تکنوکرات وي، پاکستان خپلې موخې لري، په عمق د ستراتیژي کې بدلون نه راوستی ځکه روږدي شوي دي. دوی زموږ په مهاجرو څومره ظلم کوي، په ډېرو هېوادو کې، په چشنیا، آذربایجان، ارمنستان، په یوګوسلاویا کې وجنګول، کمیشنونه یې پرې واخیستل، همداسې ایران هم دا کار کړی، عراق، سوریه کې جنګولي دي. دوی زموږ د مهاجرو حقوق نه تاسو پوهېږئ چې په میاشت کې په میلیاردو ډالره د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې نه اخلي، د نړیوال ټولنې نه اخلي، مګر یوه روپۍ هم نه ورکوي، ظلم ورباندې کوي، خپله ځان اټومي قوت که موټروایونه جوړ کړل، ځان یې پرمختللی که، خو پښتانه او بلوڅان یې په همغه رقم پرېښي دي چې یا چوکیدار او یا هم وژل کېږي یا هم په زندانونو کې پراته دي، حتی ماشومانو مېرمنې تربور کېږي. دغه د پاکستان پلان ده او په دې پلان کې تر هغو چې د دوی باداران امریکا او انګلستان د دوی ملاتړ کوي شاید تر ډېره بریالي سي. دلته د افغانانو لپاره ډېر قوي سیاست پکار ده چې یووالی وکړي او ښه سیاست وکړي. بریالي کېدو خبره دا ده، ځینې خلک وایي چې ګواکې پاکستان نوی پلان دا دی چې د طالبانو حکومت هم راوپرځوي او د ټرمپ د وروستۍ خبرې چې مالیزیا کې کړې وې، دې هم ډېر زیات پاکستان په تمه کړی ده چې یو بله مړۍ به ورته خوله کې راوغورځول شي د ټرمپ لخوا. ټرمپ ویلي دي چې زه که وغواړم دا د افغانستان جنګ حلولی شم او د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر هم دا جنګ حل کولی شي، اسانه یې ختمولی شي، مګر دا یې هیڅکله ونه ویل چې یا یې زه ختموم یا به یې ختم کم او یا یې د پاکستان پوځ مشر ختمولی شي، ختم به یې کي. معنا دا ختمولی شو خو چې نه یې ختمو دغه یو موضوع ده. تاسو پکې څه وایاست؟ ګورې ښاغلي ټرمپ دغه لانجه شروع کړې ده، د پاکستان د پنجاب حکومت ته افغانانو هېڅکله توان د جګړې نه لري. افغانانو ته داسې دي لکه دا پنجابیان لکه یو پیشي چې د زمري په بریتو لاسونه وي. موږ دوی ته خپل زور وښودلی دی، دا نه تاریخ لري نه جګړه کوی سي. تاسو ولیدل چې طالبانو یې څنګه پتلونه راوړل، په ښارو کې ګرځول، بیا هم په جګړو کې دوی ماته خوري او ناکامېږي، د جګړو توان لري. خو دا د ټرمپ پروژه ده چې په کار یې اچولې ده، ځکه یې دا اعلان کړی چې موږ دا جګړه ختمولی شو. همدا اوس که دوی قمنده ورته لکه عمران خان چې په یو تلیفون زندان ته واچوله، لومړي وزیرتوب نه لري که دوی دا جګړه هم ختمولی شي. د افغانستان لوري خو دوی باندې جګړې نه شي، همدا اوس هم بېطرفانه باید قضاوت وکړو. جګړه خو دوی لخوا ده، کله په سیمې خاردار نیسي، کله وړاندې راځي، کله زموږ خلک موټرو تجاران هم ځوروي، په میاشتو میاشتو درولي خرابوي، میوې هم خرابوي. کله په نړیوال سټیجو کې د دوی د لیونی لومړی وزیر شهباز شریف تهمتونه کوي، بېل دی چې واقعیت ته مخه کوي، بېل دی چې د نړۍ تخنیک او ټکنالوژي وګوري، وایي چې دلته د افغانستان لوري ورپکې راځي. د افغانستان لوري چې ورپکې راځي د 8 لکه اردو دی چې ته وایې په نړۍ کې 6 اردو ده، د ډیورنډ کرښې په سر دی غیر قانوني ارزن سیم تر کړی ده، په هر 2 مترۍ کې یو سرتېری دی ودروه چې د افغانستان لوري هر څوک درغله په دې سر یې ووهله. خو دا کار ته نه کوي، ته غواړې شخړې غواړې. دوی پاکستان ډېرې لوبې کوي. نو د امریکا لاس په دلته ده، امریکا هېڅکله هم ارامه نه کیني، نه غواړي چې زموږ د اوسني حکومت یا د افغانستان په ټوله کې له هند او چین له روسیې سره دوستي وي چې ټرمپ له دې موضوع نه خفه شوی ده، خفه ده ځکه پاکستان د دوی ستراتیژیک ملګری ده، نه یوازې چې ستراتیژیک ملګری ده بلکې غلام ده، پیسې ورکوي او د دوی په اشارو کار کوي. که نه د پاکستان د عام ولس دا خوښه نه ده. موږ وینو چې د پاکستان خلک داسې نظر نه لري، حکومت یې انګریزي حکومت ته او هېڅکله هم نه د همسایګانو پروا ساتي او نه هم د خپل ولس. نو ویلی سم که چیرې طالبان نور هم ښه سیاست ونه کړي او د خپلو خلکو غوښتنو ته لبیک نه وایي، لکه څنګه چې تاریخ په ودو کې موږ لیدلی دلته ډېر قوي حکومتونه، زه په یو حکومت کې وم چې هلته روسان وو، هلته ډېر موږ قوي اردو وسوال پوځ او هوایي پوځ هم درلود، یو موټی و د ویز لخوا اداره کېدل، مګر د همدې پاکستان لخوا نه وپرځول شو، البته د غربیانو په پیسو او په اشاره. اوس هم که چیرې دلته چین، روسیه، ملګري ملتونه، هند، ایران
د افغانستان د اسلامي امارت سره مرسته ونه کړي، زه باور لرم چې پاکستان دغه لوبې پخوا هم ترسره کړي دي او بیا هم ترسره کوی سي. خو دلته مرکزي اسیا هېوادونه روسیه بیریږي که چیرې په افغانستان کې بیا د پاکستان په خوا کې حکومت راځي او یا داسې نور ګروپونه قدرت راولي، د مرکزي اسیا هېوادونه به د داعش نه ډکي. چین هم چې غوریان په پاکستان کې روزل کېږي، چین هم ډارېږي، ایران هم د پاکستان سره ضد ده، هند هم ضد ده. دغه حکومتونو همدا اوس هڅه کړې چې امریکا او د پاکستان د دغه راز لکه تاسو ویلې چې د حکومتونو ړنګوي سي یا حکومت ړنګوي سي مخه یې نیولې ده. که نه دوی ډېر اپشنونه لري. زه باور لرم چې پخواني کانالونه دوی ته معلوم دي. همدا اوس په ننګرهار په ډېرو ځایو کې داعش چې کله وړاندې راځي هغه پخواني کانالونه دي چې پاکستان کار کړی ده او هلته دوی ته معلوم دي او د نړۍ قوي استخبارات چا چې د داعش جوړ کړی ده ډېره قوي پیسه په کار اچوي. او په افغانستان کې چې داسې تعلیمونه وي، خلک بېوزلي، اقتصاد یې خراب وي، زه باور لرم چې هر تورستي ډله او هر هېواد کولی شي چې سربازګري وکړي، زموږ د مظلوم ولس له دغې بېوسۍ نه ګټه پورته کړي. د مذاکراتو نتیجې ته رسول چا دپاره باید مهم وسي؟ څوک باید دا مذاکرات جدي ونیسي او نتیجې ته ورسوي؟ ځکه د مذاکراتو نه وروسته یو بل شی هم شته دی. د پاکستان دفاع وزیر ویلي دي چې موږ مستقیما طالبانو سره جګړې ته کېوځو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي چې داسې سبق به ورکړو چې د سیمې هېوادونو ته هم سبق شي. نو یو خو دا دی چې د مذاکراتو ناکامۍ صورت کې به څومره غټه جګړه پیښېدی شي، او بل دا دی چې مهم اقدام یعنې څوک باید د ضرر د بچ کولو نه د ځان د مذاکراتو کامیابۍ کې هڅه وکړي. ښاغلی شینوار صاحب، تاسو پوهېږئ چې نن ورځ په نړۍ کې د میډیا جګړه ده او تاسو په میډیا کې ډېر فعال یاستئ. دا ډېر رول لري. پاکستان په لړزه کې ده. پاکستان داخلي چارې ډېرې زیاتې خرابې دي. ټي ټي پي ورځ په ورځ په مخ کې ځي او دوی د ټکنالوژي د ایدیولوژي له جنګ سره ایدیولوژي پر واکمنه کېږي. پاکستان کې خلک ناراضه دي. دا د دوی د دفاع وزیر یو تکتیکي غیر ډیپلوماټیکي خبره وه. کوشش کوي چې همداسې فشارونه راوړي او خپل خلک هم چې ډېر ورڅخه ناراضه دي په خپل ځان یې راټول کړي. ګورې افغانستان څه د مستو کټوه نه ده چې دلته د پاکستان هغه بادارانې چې انګریزانو پلار یې وو او همداسې امریکا نیکه د ناټو د ټولو غړي وادو سره راغلي وو. واقعا چې دلته دا جهاد خو یوازې طالبانو نه کړی، د افغانان ډېر ته ناراض وو. افغانانو دا خلک په مځکه راڅملي دي او پوځونه په مخ په مځکه موښلي دي. نو پاکستان زموږ سره جګړې توان نه لري، خو دا ورخطا ده دغه لوبې یې کارولي دي. زه باور لرم چې که جګړې د مذاکراتو پایلې ناسمې وخیږي، په لومړي قدم کې پاکستان ډېر نقص کوي، ځکه پاکستان به هوایي بریدونه وکړي. خو په زمیني بریدونو کې همداسې که چیرې بیا طالبان واقعا وغواړي چې پخواني کوډونه چې حتی ډاکټر نجیب الله د وخت نه دي، هغه په بلوچستانو کې دي، په پښتونخوا کې دي، بیا هغه کاروي او اوس شرایط متمدد شوي دي. لکه څنګه چې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر اخطار ورکړی ده، په همدغه رقم به تاسو وګورئ چې پاکستان کې به ورونه بلي او داسې درس به یې ورکړی. دا ډېره اسانه ده. پاکستان جګړه نه ده کړې، د پاکستان اردو جګړه نه ده کړې. په تېرو 2 هفتو کې معلوم شو چې دوی په جګړو کې ډېر ضعیفه دي او دغه افغان طالبان ورباندې بریالي کېدی شي. صحیح. اندر صاحب، یو بل بحث دی لکه اوس راپورته شوی دی چې دغه په ډیورنډ کرښه باندې اخواته خلک چې دي زموږ خپل خلک دي، که جنګ کېږي هغوی یو نه یو ډول باندې متضرره کېږي. طالبان وایي چې نه موږ خو پاکستاني پوځیان راڅملو، هر چېرته چې مخې ته راشي هغوی زغلو. خو بیا هم دا بحث شته دی چې ګواکې په ډیورنډ کرښه باندې جنګ چې دی د پاکستان سره، پاکستان غواړي داسې چې د هغه ځای قومونه د دې ځای قومونو سره هغه فاصلې زیاتې کړي، نفرت یې زیات کړي او یو جنجال جوړ شي، تر څو هغه خلکو ته دا وښیي چې تاسې خدای نخواسته موږ د دغې ځای کې خلکو سره، د افغانستان خلکو سره سرحد لرو، حال دا دی چې موږ فرضي کرښه لرو. یو بله خبره هم کېږي چې ډاکټر غني ته هم داسې پوښتنه شوې وه چې په دا ډیورنډ کرښه باندې پاکستانیان باید وزغلو. هغه ورته ویل چې تاسې که جنګ کوئ په اسلام آباد کې بریدونه کولی شئ. هغوی ویلو چې نه، نو ویله چې دلته یې ماته په افغانانو باندې، په کوزو پښتنو باندې راته جنګ مه کوئ، که کوو اسلام آباد کې باید زموږ ځواب وي. څومره فکر کوئ چې دا سمه لاره ده چې په ډیورنډ کرښه باندې پاکستانیان راڅملول شي، او څومره فکر کوئ چې نه، جواب باید په اسلام آباد کې ورکول شي، په پنجاب کې ورکول شي، په کراچۍ کې ورکول شي؟ ښاغلی شینوار صاحب، د پاکستان په هکله چې موږ واړو چې درسونه شروع شوي دي،
ځکه هغه وخت کې د پاکستان په ضد روحیه ډېره قوي وه. د افغانستان د خلکو مټي ګوند بیا د وطن ګوند د ډاکټر نجیب الله په وخت کې زه محصل وم او کوم درسونه چې ویلي وو هغه ټول رښتیا وختل. د پاکستان کومې موخې چې موږ په هغه وخت کې راډیو ټلویزیون کې اورېدلې او د افغانانو به ویلې چې نه پاکستان زموږ اسلامي مسلمان ورور هېواد ده، دا ټول دغه وخت د خبرو د حاکمانو خبرې رښتیا وختلې. پاکستان دومره ترخې لوبې د افغانستان سره کوي، همدغه یو لوی موخه ده چې څنګه وکولی شي دا جګړه د ډیورنډ کرغنې کرښې په سر وي او دخوا نه دواړه خواوو افغانانو پښتانه سره ووژل شي او بیا دوی اخوا پښتنو ته ووایي چې تاسو لوی افغانستان وکړئ. دغه امرونه دي. دوی کوشش کوي چې دغه داعش د پښتنو نه جوړ کړي او افغانستان ته راولېږي، ویجنګوي. په دغسې وختو کې او په د ډاکټر اشرف غني په وخت کې هم دا کارونه ترسره کړي دي، حتی په هلیکوپټر کې یې راوړل. دوی کوشش کوي چې په همدغه د ډیورنډ کرغنې په سر پښتانه هم وځپي او خپلو کې په جنګ واچوي. دا دوی د لوی بریا لاره ده چې زموږ د هغه ورونه چې 50 میلیونه دي او هغه ځان ته اکثره افغانان وایي، یو څه به ضعیف خلک کي، خو زموږ د ولې خاورې ده، تر اټکه تر ماګریب تر کشمیره موږ د خاوره نیسو. کوم خلک چې زموږ سره نه غواړي پنجاب ته ورځي، دا زموږ حق ته 10 کاله پرسوي. نو د تاسو تر خبرې هغه ښه سیاسي نظامي او ښه تکتیک افغاني دا ده چې موږ باید جګړه په کراچۍ په اسلام آباد کې وکړو چې تر هغو د پنجاب سره جګړه وکړي او دغه ځینې اورپکي چې هغه پښتانه دي که هغه اسلامي ډلې دي که نورې ډلې دي، دوی دې وشرمېږي چې په خپلو پښتنو سیمو کې په جوماتو کې انفجارات کې جنګونه کې خپل پښتانه پولیس وژني. هغه بیچاره د څو روپیو لپاره راغلي دي، هغه تاسو ته کار ورسره وکړي، هغه تسلیم کړي ځان ته چې خپل د ټوپک میل د پنجابي خوا ته واړوي. دوی باید جګړه په هغه ځای کې وکړي په د کراچۍ د بهر غاړې ته چې د پاکستانیان کرنیلانو جنرالان خپلو ښځو سره لوڅ لپاره پراته دي او بازي کوي، هلته د جهاد وکړي، نه په پښتنو په سکولونو باندې په جماعت کې په جمع ولاړ. تا شرمېږي نه چې د استخباراتو د آی اس آی په اشاره نه دا کار کوي؟ ویسئ دا جګړه خواته ویسئ چې موږ تاسو سره مرسته موږ ووایو چې ته رښتیا جهاد کوې. ته خو زما پښتون ورور وژنی د پاکستاني کرنل جنرال د آی اس آی په اشاره باندې. نو که چېرې جګړه پنجاب ته لاړه بیا نو پوه سئ چې زموږ خاوره هم ازاده ده او پښتون هم له دې ظلم و ستم و چوکیداري له دې نه چې ټول عمر په اماراتو په ډوبۍ کې مزدوري کوي، بچیان یې هلته وږي تږي ورته یې غوا کېږي، مغزشوي کېږي مدرسو کې، حتی جنسي تجاوزونه ورباندې کېږي. پښتانه دې له دغه ناتار نه ځان خلاص کړي، زموږ ورونه دي. او که نه دا به که نه چې له موږ سره وجنګېږي، بیا به لکه د پنجابیانو پتنونه چې زموږ طالبانو په ښارونو کې وګرځول، په لکړو کې ورکړي وو او د دوی به بیا ګرځي. موږ دا نه غواړو. د دوی له سیاسي مشرانو نه لکه ښاغلي منظور پښتون نه، حتی د ټي ټي پي له مشرانو نه چې اوس جګړه کوي، همداسې د ښاغلي اسفندیار نه نورو د پښتنو د کوټې د مشرانو محمود خان زموږ غوښتنه ده چې دوی خپل غږ پورته کړي، د پښتنو لپاره که ازادي اخیستی شي، مهرباني که نه له دغه جګړې وساتي چې پاکستان غواړي چې دواړه ورونه ملتونه په جګړه سره واچوي. ځکه پښتانه خپله ژبه نه لري، هلته په سکولونو کې کار نه لري. که چېرې په فیسبوک کې دومره جمله ولیکي چې زه افغان یم، په غشپه په کور باندې چاپه اچول کېږي، هغه زندان ته ځي، ورک کېږي. اندر صاحب یو بل شی هم شوی، هغه ملتپاله مشران چې ځان ته ویل غیر د پی ټي ایم نه او یا د ان ډي ایم نه، هغه نورو چې دي بیانونه وایي چې د پاکستان د حکومت په غوښتنه باندې بیانونه ورکړي چې پښتونخوا یا بلوچستان دا د پاکستان خاوره ده او موږ نه غواړو چې دا د پاکستان نه بیله شي یا د افغانستان سره یو ځای شي. دغومره غټ کارونه پې شروع کړي دي. یو بل دا دی چې که راته ووایاست په اخره کې چې مذاکرات خو روان دي، لکه چې بیا هم سره کېنئ، بیا به هم کوشش کېږي چې بیا هم کېنئ. یعنی فکر کوئ چې قطر او ترکیه د یو ډېر غټ جنجال سره مخ دي، پاکستان او افغانستان سره کېنول د خپله یو ډېره لویه مسله ده، ځمکه او اسمان سره یو ځای کول دي، او فکر کوئ چې نتیجه به نوره ورکړي که به یې ورنه کړي؟ ځکه ډېرو خلکو ویل چې نتیجه نوره نه ورکوي. نه هسې نه ګورئ، ترکیه ډېره مقتدره هېواد ده، هم د ناټو غړی ده، هم خاوره هم په اروپا برزنګ پرته ده، هم په اسیا کې غواړي چې د اسلامي هېوادونو حتی مشري ونیسي او ډېر قوي کارونه کوي. د افغانستان امنیت ترکیې ته ډېر مهم ده. د افغانستان ټولو قوتونو سره مرستې کړې دي او قطر هم داسې په دې معنا نه چې 2 میلیونه نفوس لري، ډېر د قوي اقتصاد لرونکی هېواد ده. تاثیرات یې له بلې خوا د امریکا ستراتیژیک ملګری ده، تاثیرات یې په نړۍ کې ډېر زیات دي.
زه باور لرم چې دوی به یو موقتي هوکړې ته سره نږدې کړي، داسې هم نه پرېږدي، ځکه دا د عربستان سعودي او د قطر ترکیې لپاره د شرم خبره به وي چې دا مذاکرات به بې پایلې پاتې. خو په پاکستان باور نشته، ځکه هغوی پروژې ترلاسه کړي. بیا وایم پیسې اخیستې دي، هغه په خپلو خلکو نه رحمېده. 2 هفتې وړاندې په خپل ولس 300 خلک یې مظاهرچیان یې وژل، د موټر لاندې کړل. نو په افغانانو کله رحم کوي او نه رحم کړی ده. دوی کوشش کوي چې داسې د روبوت په شان وکارول شي پاکستانیان. که چېرې د پاکستان خلک جګ نه سي، د پاکستان حکومت ارامه نه کینی، یو 2-3 میاشتې به دا اوربند وي، بیا بهانې لټوي او زموږ په خلکو باندې ظلمونه کوي. صحیح. او د ملتپالو مشرانو ته هم پیغام څه دی چې هغوی وایي چې د پاکستان په پلوۍ باندې پیغامونه شروع کړي دي؟ او رښتیا هم ګورئ، دا خو وخت ثابته کوي چې واقعي مشر څوک دی. پښتانه ډېر خوشباوره خلک دي، په ډېرو سیمو کې داسې مشران ځان ته ټاکلي وو چې هغه د افغانستان حکومت ته هم پیسې وړي، د ISI نه هم پیسې اخیستلې، خپلې چکچې کولې، خپل بچیان په انګلستان کې، په استرالیا کې، په نور ځای ژوند کې. همدا زه باور لرم چې ستاسو ډېره اشاره به محمود خان دی. محمود خان خپل ژوند په لندن کې کوي، د پښتنو له حالت هېڅ خبر نه ده، خپل بچیان یې ارامه دي. نو داسې مشران ورځ په ورځ معلومیږي. او یا د خان عبدالغفار خان کورنۍ هېڅ کله د خپل نیکه په لاره وروسته له ولي خانه څوک روان نه دي، او یوازې ښاغلی د لر بر مشر ځوان ډاکټر منظور پښتون پاتې ده، چې هغه باندې اوس پښتانه کله کله ملنډې وي، کله وایي دا د ISI غړی ده، ولې مړ نه سو، ولې نور مشران مړ سو، ولې دی مړ نه سو، علي وزیر باندې تورونه لګوي. دا د خپلو ځوانو مشرانو څخه نه ګرځي، یوازې د علي وزیر او منظور پښتون دي چې په واقعي توګه یو قوي عزم لري د پښتون جوړونې او د پښتون ژغورنې لپاره. متاسفانه چې هلته پښتانه ځینې د ملایانو، ځینې بیا د خانانو، ځینې د ISI، ځینې بیا د لوږې فقر غم اخیستي دي او د تاثیر لاندې دي. هغه راز چې منظور پښتون غواړي، وی نشي کولی چې ژر تر ژره خپل حقوق واخلي. تاسو وګورئ چې کوم الټیماټوم یې وروسته د خیبر غونډې نه د پاکستان حکومت ته ورکړ، هغه ولې عملي نه سو؟ هغه دغه خانان چې تاسو یاد کړل، دغه ملکان او خانان وی نشي کولی چې دوی سره یو لاس یې او غږ یې یو. ډېره زیاته مننه. او همدا علت ده چې پښتانه به که چېرې خپل غږ جنګ کړي، خپل حق وانه خلي، حق اخیستل کېږي، حق په زاریو نه اخیستل کېږي. د تورې په زوري کې وانه اخیسته، پښتانه به ټول عمر همداسې ذلیل او خوار زاري. ډېره زیاته مننه. کور ودان اندر صاحب، خدای مو راوله. مننه کوم ښاغلی شینواري صاحب، تاسو نه نړۍ مننه.